عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمو ډیر ورونه د رزق د حصول دپاره دعاوي او وظیفې غواړي. مخکې هم موږ یو وظیفه دوی ته ښودلې وه، نو چونکې یو ورور د مصر څخه رابطه وکړل چې کار مو ډیر زیات خراب دی او څه چې مو په لاس کې وه هغه مو تاوان کړل، نو یو مجربه وظیفه یا دعا راته وښیاست. نو امام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله یو عجیبه مجربه وظیفه لیکلې ده، نو هغه تر تاسو زه رسوم. هغه دا چې د هر فرض لمانځه څخه وروسته او خصوصا د سهار او مازدیګر د لمانځه وروسته یوه دعا ویل کېږي 41 واره، په سر او پای کې په اول او آخر کې 3 واره درود شریف ویل کېږي. او هغه لمونځونه چې وروسته یې سنت وي، بیا چې کله سنت وکړي د سنت وروسته به دغه دعا وایي. هغه دعا داسې ده: بسم الله الرحمن الرحیم یا غیاث المستغیثین اغثنی ویا رزاق ارزقنی رزقا بغیر حساب. یو وارې بیا وایم: یا غیاث المستغیثین اغثنی ویا رزاق ارزقنی رزقا بغیر حساب. اول او آخر به د دې درود شریف وایي، 41 واره به دغه دعا وایي. الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسې په مالونو کې کاروبار کې برکت واچي. الله رب العزت دې د هر قسمه مکروه او حرام مال څخه موږ او تاسې کاروبارونه او کورونه وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.